السلام علیکم. زه یم عثمان علي عثمان ټیکنیکل چینل نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن تاسو ته د یو داسې کیبورډ ښیم چې هغې په ذریعه باندې تاسو که واتساپ کې لیکل واتساپ کې خپل ملګري ته میسج لیږل غواړئ ډېر ښایسته ډیزاین سره لیږلی شئ. همدغه شانې که تاسو فیسبوک کې لیکل کول غواړئ په فیسبوک کې هم تاسو هر قسم مختلف قسم انداز کې تاسو لیکل کولی شئ. هغې نه علاوه که تاسو په هر یو ملګري سره په کوم مسنجر باندې همدغه شانې په ایمو باندې تاسو چیټینګ کوئ نو تاسو هغه اپلیکیشن په ذریعه باندې دغه کیبورډ په ذریعه باندې تاسو کولی شئ هغې ته ښایسته ډیزاین کې ښایسته کلرز کې تاسو لیکل لیږلی شئ. ډېر په اسانۍ سره دا تاسو کولی شئ. دا به تاسو په کومه طریقه باندې استعمالوئ او څنګه به یې استعمالوئ دا ټول طریقه کار تاسو زه ښیم. او دې نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ همدغه شانې بیل ایکن باندې کلیک وکړئ چې تاسو ته هره ویډیو راځي. نو راځئ د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه کیبورډ به تاسو خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو به ډاونلوډ کوئ څنګه تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به تاسو ورکړئ ببل کیبورډ. چې کله ببل کیبورډ تاسو ورکړئ تاسو ته به اټومیټیکلی دغه شان انټرفیس راشي. دا کیبورډ به تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ. دا چې کله تاسو انسټال کړئ انسټال کېدو نه پس به سمپلی دا اوپن کړئ. دلته مختلف قسم کیبورډ تاسو را اپشن راغلل. دلته تاسو را سټیکرز دي هغې نه علاوه ګفټس دي. نو اوس یې تاسو ته ترتیب سره ښایم چې دا به تاسو په چاته لیږئ څنګه. کیبورډ نه به مکمل دا به ایگزیټ کړئ. اوس تاسو دلته راشئ فار ایگزامپل واتساپ ته تاسو راغلی څنګه تاسو لیکئ هغه شانې به تاسو ته راځي. لیکل به دلته اټومیټیکلی تاسو ته دې ځای کې ښکاري. نو اوس دلته ما ولیکل عثمان ټیکنیکل. دې نه تاسو اټومیټیکلی سټیکر جوړولی شئ. دې نه علاوه تاسو دلته نه فونټس چې دی هغه تاسو چینج کولی شئ. دلته تاسو کوم فونټس لګوئ فار ایگزامپل دلته ما ولیکل عثمان. دلته زه فونټ چینج کوم دلته نه مختلف قسم ډیزاین راځي. نو دا هم تاسو د دې ځای نه کولی شئ. دې نه علاوه تاسو مختلف قسم تاسو داسې فونټ کوم ډیزاین کې تاسو لګوئ هغه تاسو ولګوئ. دې نه علاوه تاسو په همدې فونټس باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو سره کورس راځي. دغه کورس اټومیټیکل لیکل شوي دي. دا تاسو دې ځای نه کاپي کولی شئ او خپل ملګري ته همدغه شانې ګروپونو کې تاسو لیږلی شئ. دویم نمبر دلته تاسو سره ښکاري دلته تاسو سره بل اپشن دا دی شاعري. دا په هندي ژبه کې دی لیکن تاسو اردو ته ټرانسلیټ کولی شئ. هغې نه علاوه جوکس دا هم هندي ژبه کې دی تاسو اردو ته ټرانسلیټ کولی شئ. دلته دې کې خپل ټرانسلیټر شته دی. نو دلته نه تاسو واپس راشئ دا ختم کړئ. دلته نه دې اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته څه وایي ټیمز هغې نه علاوه کورس هغې نه علاوه تاسو سره مختلف قسم ډیزایننګ تاسو دلته شته دی. او دلته به تاسو راشئ سټیکرز باندې. سټیکر تاسو سره دې ځای کې سټیکر هم شته. کوم باندې تاسو کلیک کوئ ډبل ګوته پرې ونیسئ دا به هغه شانې اواز هم کوي. دلته تاسو راشئ مختلف قسم تاسو سره سټیکرز دي یعنی انلیمیټډ سټیکرز تاسو سره دلته راتلی شي. دې نه علاوه دلته تاسو سره ګفټس دي. دا تاسو ملګري ته لیږل غواړئ بیا هم تاسو لیږلی شئ. نو تاسو اټومیټیکلی دلته تاسو سره لیکل شوي ګوډ مارننګ ګوډ ایوننګ همدغه شانې ګوډ نایټ هیلو اوکې واتساپ ګوډ بای دا تاسو سره لیکل شوي دي آلریډي. تاسو خپل ملګري ته لیږلی شئ. ما سره نیټ سلو دی نیټ وجې نه لږ لیټ به ښایي دا.
نو دا تاسو خپل ملګري ته از سټیکر لیږلی شئ. نو بای ډیفالت دغه کیبورډ تاسو استعمالوئ نو کله هم تاسو ملګري ته لیکل کوئ دا به تاسو سره مختلف قسم کې سټیپ بای سټیپ به تاسو سره بدلیږي. اوس ما دلته عثمان ولیکل یو شان راغلی، دلته زه لیکم غني، دلته ما سره ډیزاین بدل شو، دلته زه لیکم پلیز، دلته ما سره لیکل بدل شول، هغې کلر هم بدل شو، د هغې فونټ هم اتوماټیک چینج کېږي. نو ډېر زبردست کیبورډ دی، دا تاسو خپل موبایل کې انسټال کړئ او د نه تاسو فایده واخلئ. دا ټوله طریقه وه تاسو ته ما وښودله. همدغسې نور ویډیوګانو دپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.